دا کیسه د معافی او سزا په باره کې ده او دا د بې رحمه نوکر کیسه ده چې عیسی د متی په انجیل 13 باب کې کړې ده. عیسی مسیح خپل مریدانو سره د معافی په باره کې خبرې کولې نو پترس راغی او یو سوال یې وکړ. مالکه کچره زما رو زما سره ثبت کوي زه به څو ځلې معاف کوم تر اووه ځله پورې څه؟ زه دا نه ویم چې اووه ځله، زه دا ویم چې اووه ځله تر اویاو پورې. د اسمان بادشاهي هم داسې ده. یو ځل یو بادشاه د خپلو خادمانو سره حساب راواغېستو. بادشاه غوښتل چې د خپل مملکت د پیسو حساب وکړي. د هغه نوکرانو چاته به چې د بادشاه خادمان ویلی شو هغې خپل حساب کتاب بادشاه له راوړه. په دې کې یو کس داسې پېښ شو چې د هغه قرض په لکونو کې و. دې نوکرانو ته د ډېرو زیاتو پیسو ذمواري ورکړې شوې وه. بعضې وخت به په دې کې دوکهباز هم او صرف بادشاه هغې له سزا ورکولی شوه. خو کله چې به هغه داسې کول نو د هغه انصاف به سخت و او دا سړی خو ډېر دوکهباز و. هغه له چې کمې پیسې واپس ورکولو نو هغه پیسې ټولې صوبې نه شوې ورکولی. تا دومره ډېر قرض دی 10 زره د سرو تیلې، دا پیسې خو ټوله صوبه هم نشي ورکولی. دا خو د یو کس د ډېرو کلونو د مزدورۍ برابر پیسې دي. تا خو خزانه تباه کړې ده، دا پیسې به څنګه واپس کړې؟ مالکه ما ته لږ صبر وکړه، زه به ستا ټول قرض خلاص کړم. دا پیسې به څنګه واپس کړې؟ زه ستا نه ټولې ذموارۍ اخلم، د غلام په طور دې خرڅوم. زه به ستا ټول قرض خلاص کړم. مالکه ما ته لږ صبر وکړه. یقینا چې دا ناممکنه وه. د حیرانتیا خبره ده. بادشاه فیصله وکړه چې هغه معاف کړي. ټیک ده، زه تا معاف کوم او ستا ټول قرض بخم. دا خو د رحم نه ډک یو ناقابل یقین کار و چې بادشاه وکړ. هغه دا اختیار لره چې هغه سړی معاف کړي او دا اختیار یې هم لره چې سزا ورکړي. کله چې دا خادم بار راووته نو خپل یو قرضدارې ملګري مخې له ورغی. یلکه څه چې زما در پورې دي هغه راکړه. ما ته لږ صبر وکړه، زه به دې قرض خلاص کړم. زه درته وایم نه، ما له هم اوس نغدې پیسې راکړه او ټول قرض مې خلاص نیکه ما ته لږ صبر وکړه، زه به دې قرض خلاص زه کړم. درته وایم نه، زه به دې ډېر داسې نشي زر کېدی. خلاص کړم. ما ته لږ صبر وکړه. یلکه دې خوا راشه، مهرباني ما له هم وکړه، اوس صبر نغدې وکړه، پیسې ډېر زر قرض راکړه. خلاص کړم. یلکه مهرباني وکړه، ما ته اړه لوی کړه. دې خوا راشه، دې بوځې. زما خبره واوره، نه دې پرېږدم. زما خبره واوره، دې بوځې. ما له به هم اوس دا خپلې سړی پیسې یو راکړې. په قیدخانه کې یې واچو او کیدای شي چې د ده څوک ملګري وي او هغې پیسې راوړي او دې آزاد کړي. دا خو د ظلم نه یو ډک کار و. خو د بادشاه نورو نوکرانو ته یوه مسله راپېښه شوه. هغې له خپل مالک ته ویل پکار و یا نه؟ دا څه چې پېښ شول د دې په باره کې بادشاه ته ویل داسې و لکه چې د هغه په فیصله باندې تنقید کول چې هغه دا غلط کار وکړه چې خپل نوکري دغه شان پرېښوده. پکار و چې د بادشاه د رحم نه ډک دا کار یو مثال وګرځي، د همدردۍ یو مثال جوړ شي او کم از کم د هغه بعضې نوکران په دې باندې پوه شول. خو هغه سړی څوک چې معاف کړی شوی و هغه دا د کمزورۍ یوه نښه ګڼله. ورشئ او هغه نوکر زر زما خواته دلته راولئ. د بادشاه د نوکر دپاره دا یوه زبردسته ورځ وه. اول د هغه د پیسو نه ورکولو جرم ثابت شو او هغه غلام جوړېدی شو. خو بیا د هغه مالک هغه بالکل معاف کړ. یقینا چې کله هغه خپل مالک معاف کړ نو د دې به څه وجه وه؟ بادشاه ته د هغه ضرورت و. هغه یو تکړه هوښیار او عقلمند سړی و. اوس د بادشاه د طرف نه هغه پسې خبر راغی. خو هغه اوس د څه تمه لرله؟ د یو نوې عهدې یا د نوو موکو؟ که چېرې هغه د بادشاه خوښ شي نو بیا خو هغه د خپلې دې عهدې نه ډېره فایده اخیستی شي. خو بادشاه خوشحاله نه ښکارېده. د دې څه وجه وه؟ هغه ولې غوسه و؟ ای بدتمیزه، چې کله تا ما ته مینت وکړه نو ما درته ټول قرض وبخه. په تا کې دومره سړیتوب نه و چې په خپل ملګري دې داسې رحم کړی لکه څنګه چې ما په تا باندې کړی و. دې ونیسئ. اوس د رحم دپاره مینت کول بې فایدې و. نو بادشاه خپل نوکر ناروغه ته تر هغې حواله کړ تر څو چې یې ټول قرض خلاص کړي نه وي. کله چې عیسی دا مثال بیان کړ نو هغه په دې پوهېدل غوښتل چې پطرس او نور خلک چا چې دا اورېدل د هغه په مطلب پوه شو او که نه. او هغه دا وویل دغه شان سلوک په زما آسماني پلار تاسو سره کوي تر څو چې تاسو خپل وروڼه په رښتیا معاف نه کوي.
د متی پشپغم باب کې عیسی فرمایلی دي که تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې در سره بد کړي وي نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کی خو که چېرې تاسو نور خلک نه معاف کوئ نو ستاسو قصورونه به هم معاف نه کړی شي. عیسی چې سویل هغه دا دي الله تعالی صرف دا نه خوښوي چې مونږ رحم د پاره هغه نه سوال کوو بلکې هغه غواړي چې مونږ بدل شو. که مونږ داسې کولو د پاره تیار نه یو نو بیا د خدای د طرفه معافي نشته. نو مونږ له څه کول پکار دي؟ اول د خدای نه معافي غوښتل پکار دي د کمې چې مونږ ته واقعي ضرورت دی، او بیا په نورو رحم کول پکار دي او هغه معاف کول پکار دي. زما په خیال د عیسی مسیح د خبرې دا مطلب دی. ګران اوریدونکو یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا مونږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ